د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ دا وخت مو بخیر. پام واړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهمو وروستي خبرونو ته. نن پنجشنبه د وږي د سنبلې د میاشتې 22مه د 2023 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې 12 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. بلخ کې د غالي عبدالله یو کارخونه د $350,000 په پانګونې فعالیت پیل کړ. د پوهنې وزارت مسؤلان وایي چې دا مال د هیواد خصوصي او دولتي ښوونځي کې څه باندې 10 میلیونه زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. او د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل لومړي بهرني سفر په ترڅ کې د یو لړپوړي پلاوي په مشرۍ عراق ته تللی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. بلخ کې د غالي عبدالله یو کارخونه د $350,000 په پانګونې فعالیت پیل کړ. د بلخ د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د یاد ولایت په مرکز کې د $350,000 په پانګونې سره د غالي عبدالله یوې کارخونې فعالیت پیل کړی دی. د هېواد د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مسلکي معین مولوي عبدالرحمن راشد باختر اژانس ته ویلي چې دغه ولایت په نهر شاهي سیمه کې د غالي عبدالله یو کارخونه د یونیسیار دفتر په مالي ملاتړ د $350,000 په پانګونې سره فعالیت پیل کړی دی. هغه زیاته کړه چې یاد کارخونه د 3 میاشتو په موده کې فعاله شوې او 100 تنو ته پکې د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د پوهنې وزارت مسؤلان وایي چې دا مهال د هېواد خصوصي او دولتي ښوونځي کې څه باندې 10 میلیونه زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. دغه څرګندونې د یاد وزارت مسؤلان پرون چهارشنبه د وږي په 21مه په کابل کې دغه وزارت د یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح پروګرام کې کړي دي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د هېواد په کچه 106 دولتي او 210 خصوصي ښوونځي نوي جوړې شوي او دولتي او خصوصي ښوونځي ټولنیز شمېر 18,319 ته رسیږي. او د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل لومړي بهرني سفر په ترڅ کې د یو لړپوړي پلاوي په مشرۍ عراق ته تللی دی. نوموړي د عراق د لومړي وزیر په بلنه دغه هېواد ته په 3 ورځني سفر تللی دی. پزشکیان به د عراق د لومړي وزیر محمد شیال سواداني ترڅنګ دغه هېواد له نورو چارواکو سره وویني او په بېلابېلو برخو کې به هوکړالیکونه هم لاسلیک کړي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بلې خبري غړي لوی عمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.